السلام علیکم. په 1992 چې پاکستان چې چشای حاصلې وو نو پاکستانانو لپاره ټولو نه اهم ورلد کپ 1992 و. یعنی پاکستانی کرکټ ټیم عمران خان په قیادت چې د ورلد کپ تیاری کوله او دغه ټیم باندې دی بل طرف ته د نیوزیلند او استرالیا فاست پیچانو دباو هم وکړو. یعنی پاکستان چې د سپورت جرنالستان دي دا خبره کوله چې پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ تیاری په روغې طریقې سره نه کوي او بل طرف ته دغه ټیم چې درې کیلاډیان چې فوټبالران دي دا د فاست پیچانو لپاره تیارول ایغه چې د یو وقار یونس وو، بل دی وسیم اکرم او دریم دی عاقب جاوید وو. نو ټولو نه زیاته تجربه د پاکستانی کرکټ ټیم چې کوم کپتان وو عمران خان وا په فاست پیچانو باندې. بل طرف ته د سپورت جرنالستانو دا خبره هم کوله چې پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ نه مخکې د دې کمزوري ټیم سریلانکا سره سیریزان ولې وکیلول. نو په یو ټیم باندې د پاکستانی کرکټ ټیم چې روغ بالر چې کوم او وقار یونس او د مشهورتیا کرکټ چې په هر طرف نه و. یعنی د ډیر کم ټیم چې په بیټسمنانو باندې دا عبور حاصل کړ چې دنه به یې رن نسلیا کولای. نو خلکو دا امیدونه وقار یونس نه و چې دای به نیوزیلند خلاف ډیر شلې به کوي. That's a yorker. A beautiful delivery, really fast, ripped through the defences, and what a dramatic turn. A swing of the bat. خو چې چمال ورلد کپ پر نږدې شو نو دا پته هم ولګېدله چې وقار یونس دی ورلد کپ چې نسته ده. ولې نسته ده دا تاسو سپورت جرنالست نه په خپله باندې هم وارو. वकार यूनुस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बदकिस्मती से वकार यूनुस की कमर में स्ट्रेस आ गया और वो फिट नहीं रह सके. टीम मैनेजमेंट ने एक दो रोज़ जितना भी उनके पास मोहलत थी उसमें उनकी फिटनेस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उम्मीद ना रही तो फिर वकार यूनुस को वतन वापस आना पड़ा. چمال ورلد کپ شوري سه نو پاکستان دی پنځو میچو چې یو میچ زمبابوے غوندي کمزوري ټیم نه ګټلی و د دې ویسټ انډیز، ساوث افریقا، انډیا دغه نه میچونه اړولي وو. And the West Indies have won sweepingly by 10 wickets. And that could be it. In fact, it is. Pakistan all out for 74. Pringle 8.2 overs, 3 for 8. And he's got him, so that's it. Clean bowl off the first ball. A great win for India at the Sydney Cricket Ground. نو خلکو چې کوم امیدونه ول پاکستان کرکټ ټیم نه هغه بالکل خاورې سره او دا امیدونه یې ختم سره. نو صرف یو چانس دا و که چیرې پاکستان استرالیا نه میچ وګټي نو دای به ورلد کپ نه بیا باره کېږي نه او پاکستان دی هغه میچ استرالیا نه وګاټه. Gone, that's it. Michael Whitney is fouled by Wasim Akram. It's all over. 2 points for Pakistan, a great victory. نو عمران خان با دا خبره ډیره یقین سره کوله چې ورلد کپ په موږ ګټو او خلک په ډیر حیران اسله. نو حیرانېدل به ولې نه ځکه چې سیمی فاینل ته پاکستان کرکټ ټیم واته نو هغه پاره ډیره عجیبه کیمستري په چار وا او هغه کیمستري نیمه دی پاکستانی کرکټ ټیم په لاس کې وا او نیمه کیمستري دی د نورو ټیمانو په لاس کې وا. یعنی حالات داسې وو کچېرې پاکستان نیوزیلند نه میچ وګټي چې طریقه تر اوسه پورې یو میچ نه وارولی او استرالیا ویسټ انډیز نه میچ وګټي نو پس به پاکستان سیمی فاینل ته وځي او دا ډیره ناممکنه وه. خو الله کارو ته ګوره چې دغه ناممکنه بالکل ممکنه جوړه سله. پاکستان د نیوزیلند نه میچ وګاټه او استرالیا د په 57 رنزو باندې ویسټ انډیز نه میچ وګاټه او پاکستان د جادویي طریقې سره سیمی فاینل ته ووته. چې چمال د پاکستان سیمی فاینل میچ انګلند سره راغی او انګلند سره میچ شوري سه نو انګلند چې کوم کپتان و مارټن کرو نومېده دا انټرنیشنل کلاړي و او ډیر زبردست پدای کېده. نو د دې په یو ټیم باندې پاکستان سره ډیره ښه مقابله وکړه او چې چمال د پاکستان ورای راغی نو پاکستان چې د انضمام الحق دغه په یو ټیم باندې ډیر ښه انینګز کړاو او د انګلند چې کوم د ټارګټ ور کړاو نو هغه ټارګټ چې کوم دا د په فور او په چکو سره ډیر زر اچیو کو او دغه میچ پاکستان د نیوزیلند نه وګاټو. نو بل طرف ته پاکستان فاینل چې انګلند سره لیباوه او انګلند ټیم دی پاکستان فیورټ ټیم وو ځکه چې دې نه مخکې پاکستان د انګلند سره مقابله راغلی وه نو پاکستان ټول ټیم یې انګلند په 74 رنزو باندې آوټ کړی و.
پاکستان اولنای واره و چې دای فاینل ته وتلی او انګلینډ دا دریم واره و چې دای د فاینل ته وتلی نو په یک ټیم باندې د فاینل نه مخکې پاکستان چې ډاکټرانو دا پیغام جاری کړ چې کومو خلکو زړه بیماری دا د میچ نه ګوري او چې کومو خلکو زړه نه بیماری نو عادي مسلسل میچ نه ګوري. حالانکه دا خبره به تاسو ته اوس مذاق ښکاري خو په یو ټیم باندې دا خبره حقیقت وي. یعنی پاکستانیانو با زړونه دومره تریدل او دوره به درځېدل چې دوی به قرآني آیتونه ویله او په ټي وي سکرینانو باندې به یې چوف کول. رمضان میاشت وه، عید هر نږدې و، خلکو دعاګانې غوښتلې او په مزارو باندې چادران هم ویړول. نو 25 مارچ 1992 چې دا ورځ هراله چې میچ شروع سو نو په روډو باندې عوامو رش چې کوم دا بالکل ختم سو او هغه دیهاتونه چې چیرته بجلی نه وي نو خلکو اضافي سیلونه ریډیوګانو پر راوړي وو. Ramesh Raja running with the ball, judged that beautifully. Pakistan on fire at the Melbourne cricket ground. نو مازدیګر په ټیم باندې به دغه ریډیو دوره په بلند اواز سره دوه خلاصې کړې وي او میچ په دومره خوند کو چې هغه حالات زه په خپلو الفاظو چې تاسو ته نشم بیانولی. یعنی ملبن ګراوند چې دا یو ستر او خوبصورت ګراوند دغه چې 87,000 تماشایي ناسته وه. اول بیټینګ د پاکستان وکړو، پاکستان د 249 رن ورته جوړ کړه او چې چمه د دواړو ټیمانو بیټینګ وکړو نو هغه چې د یوه چکه لګېدلې وه او هغه یوه چکه پاکستاني کرکټ ټیم کپتان عمران خان والی وه. Gooch, but it's way over his head and well back. نو نیوزیلند چې دا صلاحیت وو چې دته به د چوره ټارګټ کړاو دای به په میدان باندې ولاړ وو. نو انګلند ټیم کې لړانو باندې وسیم اکرم چې کوم دا ډیر زر عبور حاصل کا او دوه والی وکټې ډیرې تیزې واخیستلې چې چمال 50 اوور شوري سه نو دغه اور عمران خان کاوه او دغه چې دوم بالو چې چمال دا هم ورويست نو په دغه باندې کې چیکس او رمیز راجا گیش کو او دغه فائنل پاکستان وګاټ تماشای دی ګراوند تر پریدلا او ناره هم کولې. نو په یک ټیم باندې د پاکستان چې رمضان میاشوا روزمات ټیم او عید نمخ چې خلکو باندې بل عید وسو. په لاهور چې د باران شوري وو نو خلک شی بل مال روډ تر وتلی وو او بل طرف ته په انګلند چې خلکو زړل او آی طرف ته پاکستان چې خلک غورځیدل او خوشیدل. عمران خان د خوفزده هم او خوشحال هم خوشحال په دغه باندې چې د ورلد کپ میچ ګټلی او خوفزده په دغه باندې چې د مور انتقال تللی. یعنی 1 اپریل په 1992 چې چمال دغه ټیم لاهور ایرپورټ باندې کوز نو لاهور ایرپورټ نرتم کا تر داته دربار پورې خلکو دوته ګلان ها چولی وو او خلکو دا نارې کولې تیری آن میری آن عمران خان عمران خان. او په یک ټیم باندې د حکومت دوته لکونو روپۍ اعلان کړو. خلکو د دوته د کاني پروګرامونه کړیو او دغه یو پروګرام نواز شریف د عمران خان ته کړو چې چمال د عمران خان پروګرام ته لاړی او نواز شریف سره ملاقات وسو. نو نواز شریف په یک ټیم باندې دته د سیاست چې شمولیت دعوت هم ورکړ او د دې دا دعوت په یک ټیم باندې ټوکراو کړو او ډېری مونږ پرې دغه سي ټوکراو کړو. I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. بل طرف ته د اپوزیشن لیډر بنظیره دا د ملک ته راغلی وه او د صدر سره ملاقات هم کړی وو. یعنی نواز شریف حکومت دی ختماو او دغه پاره دی هر څه کولای تله. یعنی 2 کاله مخکې دغه صدر دی بنظیر حکومت هم ختم کړی وو او دا وو غلام اسحاق خان. نو دا و صورتحال 1992 چې ما تاسو سره شیر کړو. تاسو موږ ملاقات په یوه په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.